أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا أو هر کله چې وګرځو مونږه البيت بیت الله لرا مثابتن زید ثواب غټلو یا زید تلو او دراتلو د خلقو، یعنی خلق هغه ته بار بار راځي، للناس د پاره د خلقو، و امنا او زید امن. او اوی منګه واتخذو ونیسئ من مقام ابراهیم د زید ابراهیم علیه الصلاة والسلام نا مصلا زید مانزو، وعهدنا او منګه لوز واغستو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نا او د اسماعیل علیه الصلاة والسلام نا د دې خبرې ان طاهرا چې پاک ساتي بیتیا کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو، والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو، والرکع السجود او د پاره د رکوع او د سجده کوونکو. په دې آیات کې درېمه خبره الله ذکر کوي، او په دې کې د بیت الله لوی شان الله رب العالمین ذکر کوي په درې طریقو سره. اوله طریقه دا ده چې مثابتن دا زید ثواب غټلو دی، یا زید تلو راتلو دی مرجع چې بار بار هغې ته خلق راځي. دویم تعظیم د دې دا دی چې دا ما زید امن وګرځو، یعنی دا د حرمت والا کور دی چې په دې کې وینې تویول، په دې کې بوټي پرې کول، او په دې کې هر قسم چیزونه منع دي، او په دې کې عبادت کول د الله د عذاب نه د امن ذریعہ ده. او دریم مقام د ابراهیم مراد تنه هغه ګټه ده چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام کله بیت الله جوړاو پاغي باندې ولاړو، او مصلا نمان را ده چې کله طواف وکي نو د طواف نه وروسته بیا 2 رکعتونه د هغې سره کولی، یا مراد تنه صفا مروه مزدلفه دا ټول مقامات چې دي په دې ځایونو کې دعاګانې کولی. ان طاهره بیتی یا پاک ساته کور زما، ظاهری پاکواله ته هم مراد دی چې د هر قسم نجاستونو نه پلیتونه دا کور پاک ساته، او معنوي پاکی ته هم مراد ده چې شرک نه بدعات نه د هر قسم ناجایز کارونو د ګناهونو نه دا پاک ساتل دي. او بیا دا درې عبادتونه په بیت الله سره خاص تعلق لري. اول دا چې طواف کول د بیت الله د بل ځای طواف کول جایز نه دي، کاغه جمعات ته قبل ځای دی. دارنګ اعتکاف کول خو په هر جمعات کې جایز دي، خو بیت الله کې دا غي ثواب ډیر زیات دی. او رکوع سجده یعنی منځونه کول، مطلب دا چې موږ خو په هر جمعات کې کیږي، خو دلته په تور د قبله سره پاغه پورې خاص ته چې دا زمونږ قبله ده، نو دا درې عبادتونه د دې سره خاص شو دي کې تعظیم د بیت الله دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته بار بار د خپل کور زیارت نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.